اتم جنکشن کې د شبکې اصلاح او اضافه بارۍ ستونزو حل بهیر د بشپړتیا تر کچې رسیدلی. د کابل ښار لویدیځ کې له اتم جنکشن څخه د خوشحال خان مینی، میرویس میدان، قلعه واحد، سیلو او افشارو ساحو یو شمېر برخو، قمبر څلورلاري، نیازبیګ، فاضل بیګ، د قرغې دیاربان، کمپنۍ، باغ داود او د قلعه درخان یو شمېر برخو ته برېښنا ورکړل شوي. اتم جنکشن څخه د 254 ترانسفارمرونو له لارې له 50,000 زیاتو پیرودونکو ته برېښنا ورکول کیږي، چې یادو ترانسفارمرونو څخه یې 124 هستوګنیز، 18 سوداګریز او 83 دولتي دي. د اتم جنکشن ګڼې ساحې 90% اضافه باره وي چې 4 ساعتونو کې له 4 ساعتونو څخه کمه برېښنا پیرودونکو ترلاسه کوله. خو تیرو 3 کلونو کې د اضافه بارۍ دا ستونزه د تقویتي ترانسفارمرونو نصب او بدلون سره تر 80% زیاته حل شوه. موږ ته چې کوم ترتیب د اضافه بارۍ مخکې و، یعنی په داسې ساحه وه چې نیم ساعت بار کې نشوی اخیستلی. موږ چې کله دغه ترتیب ونیوه، ریاست منظم پلان ونیولو، نو اوس دغه ترتیب چې دی 80% حتی 15% دغه ساحه نورماله شوې ده. نو موږ اوس په دغه ترتیب باندې روان یو چې دغه ساحه ټوله نورماله شي. نو د موږ په کتې صرف 6 ترانسفارمر اضافه بار پاتې دي. نو د اتم جنکشن ساحه به انشاءالله مکمله اضافه بارۍ به ختمي. اتم جنکشن کې تر بشپړتیا د ستونزو حل رسیدو سربیره عمومي شبکې کې د پایو، مزو او میټر بکسونو په ګډون ګڼ د اړتیا وړ تجهیزات نوي شوي چې ورسره د پیرودونکو برېښنا هم ډاډمنه شوې ده. د ناقانونه برېښنا کارونې مخنیوي لپاره د نورو جنکشنونو په څیر اتم جنکشن کې هم پر شبکې شپنۍ څارنه کیږي او د ترو مزو پرې کولو په ګډون د هر ډول ناقانونه برېښنا کارونې مخنیوی کیږي. له پخوانیو زورواکو او سیاسونو څخه چې تر 90 دورو پورې وړي وو، پورونه ترلاسه شوي او د نایابه میټرونو موندلو او عوایدو ترلاسه کولو برخه کې د مسؤلینو هڅو د پام وړ پایلې درلودلې دي. زموږ په د جنکشن کې زورواکان پاک ختم دي. هغه پورونه چې په زورواکانو باندې وو، هغه هم داسې خلک دي چې هغو ته اوس لاسرسی نه کیږي. هغه یا په خارج کې دي یا بل چېرته دي. زموږ د جنکشن اوس د کوم بیلونه چې دي دا په نورمال شکل باندې تویلیږي. یعنې زورواکي اوس مکمله په دغه 2 کالو کې موږ پاکه ختمه کړې ده او هغه پورونه هم ترلاسه کړي دي. او د بیلو نمونې شته دي 80-90 دورې. دا ټول هغه کسان وو چې زورواکان وو. د اتم جنکشن په ګډون د کابل ښار او ولایتونو ټولو واحدونو کې پیرودونکو ته د میټرونو، بیلونو قسط او تحویلې په ګډون د اړوند ټولو اداري چارو بشپړولو لپاره د سیستم اسانه کولو ځانګړي فورمونه جوړ شوي چې له مخې کاري بهیرونه تر هر بل وخت اوس په چټکۍ او ژر بشپړیږي.